کابل کې د کرنې او مالدارۍ 15 ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه کرنیز او د مالدارۍ محصولات نندارې ته وړاندې شوي. همدارنګه د نباتي آفتونو ضد درمل، کرنیز ماشینونه، وسایل او بېلابېل کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شول. د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو مسؤلینو د دغه نندارتون د پیل په مراسمو کې د کرنې او داخلي تولیداتو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. توانمندی‌ها، تولیدات، ابتکارات، ظرفیت‌های واقعی افغانستان در یک فضای مناسب به نمایش باشد و زیر زمینه تعامل و همکاری میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و جهت‌های امارتی و شرکای داخلی و بین‌المللی را فراهم بسازد. ما باور داریم که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، تبادل تجارب علمی و گسترش همکاری‌های مشترک می‌توانیم زراعت افغانستان را از شیوه‌های سنتی و یک زراعت مدرن صادرات محور و رقابت پذیر در سطح منطقه و جهان مبادله سازیم. امروز مردم ما به رفاه، آسایش و موضوعات اقتصادی نیازمند است. باید شب و روز زحمت کنیم، شب و روز دست به هم باید کنیم و کار بکنیم. روز و شب باید نگوییم. برنامه‌هایی که پیش رو می داشته باشیم هر کدامش به شکلی و قسمتی باید حمایت بکنیم که مثل کار شخصی همگیش کار شخصی خود ماست. د نندارتون ګډونوال وایي د دغه نندارتون موخه د کورنیو کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو معرفي کول، د تولیدونکو لپاره د بازار موندنې زمینه برابرول او د بزګرانو او پانګوالو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. زموږ شرکت څه ده په کریمونو بخش کې، صابونونو بخش کې، آرایشي لوازمو په بخش کې فعالیت لري او تولیدات ټول په قندهار افغانستان کې کیږي. د انار صابون څه ده 98% طبیعي جوړ ده او 2% کفو کې ده کیمیکل. د هغه د غوړ مخ او دانو کې لپاره استفاده کیږي. موږ پر نور بخشو کې لرو، مثلا سپینوال لپاره، د لکو لپاره، د خشک جلد لپاره، د متوسط جلد لپاره صابونونه لرو. دغه نندارتونونه ډیر زیات مهم دي خپل د شرکتونو لپاره یا خپل دغه نمائندګیو لپاره، د کمپنیو لپاره او په عموم کې د ټول افغانستان لپاره، په دې خاطر چې هغه تولیدات چې موږ لرو خو شاید دا په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت کې وي، خو که چیرته په دغه نندارتونونو کې موږ شرکتونه وکړو نو د غونډ افغانستان لپاره څه چې د نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره هم دغه رسیدلی شي او هلته د دغې نندارتون د خاطره هلته تللی شي. نو همدغه نندارتونونه دي چې خلک پرې راغونډېږي او خلک سره شریکېږي پې، حتی چې د نورو هیوادونو یعنې ګاونډیو هیوادونو ایران، هند، چین او داسې نورو هیوادونو خلک دلته راغلي دي د دغې نندارتون څخه لیدنه کوي تر څو چې د دغه اجناسو لیدنه وکړي او دغه د خپرېدو یو غټ چانس دی. مونږ د دې ترڅنګ چې دوايانې په ښه کیفیت سره خلکو ته ورکوو، مونږ ځو او دغه هغه ځمکې چې مشکلات لري، هغه باغونه چې امراض پکې دي، آفات پکې دي، دغه ځو د نږدې ګورو. کله چې د نږدې ولیدل شي او هماغه کوم شی تشخیص شي، د هماغه تشخیص په حساب باندې هغوی ته معلومات ورکول کېږي او هغه دوايانې چې څه شی ضرورت دی موږ د مسلک د مخې هغوی ته معرفي کوو، ورکوي ورته. په نندارتون کې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو تولیدونکو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي او هڅه کوي چې خپل تولیدات نورو کورنیو او بهرنیو بازارونو ته هم ورسوي. هر دهقان و هر تجار میوه تازه یا در بخش میوه تازه کار میکنن میتوان تولیدات خود به نمایش بگذارن و هدف این نمایشگاه بیشتر بیم باشه که قراردادهای بیشتر و صادرات بیشتر خارج از افغانستان داشته باشیم و بیشتر با جهانیان آشنا شیم و جهانیان ببینن که تولیدات افغانستان یعنی زراعت افغانستان بیشتر کار شده و بیشتر است. دا منګه فعلا د قندوز ولایت نه چاردرې ولسوالۍ خواجه کفتر بابا شرکت لکه خټکی شو، هندوانه شو، خټکی کې درې مختلف انواع خټکی دي، انګور شول، دغه مختلف نه انګور دي، دغه راوړي دي نور تخمونه. یا اصل از ولایت قور اولسبلی ساغر، یا اصل از کویه که مثلا گیاه قوم، کوما، خار، برگوش، حتی گیاه مختلفه. حتی به منطقه گذاشته که این کشاورزی هم نمیشه. سالانه در 200 کنده 100 کنده 4 کیلو 5 کیلو جواب ده. اصلا 100% طبیعیه. میوه خوش، بادام، کشمش، چارمغز، پسته به ایران، پاکستان، هندوستان، استرالیا، مختلف دولت‌ها دیگه میره. هم صادرات داریم، هم واردات داریم. از قبیل میوه‌های خشک است، بادام لوگر است و کشمش سیاه که از سایگی از ولایت زابل هم است، اشتق هم است، غولنگ هم است. بعضی بادام‌ها از ولایت لوگر است، بعضیش از ولایت قندوز. په
په ورته مهال د څو ګاونډیو هیوادونو یو شمېر پانګوالو او د کرنې متخصصینو هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی. د ګاونډیو هیوادونو ګډونوال خپل کرنیز محصولات، وسایل او تجربې له افغان تولیدونکو او لیدونکو سره شریکې کړې او په دې برخه کې د ګډو همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ورته نندارتونونو جوړول د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو ترڅنګ کولی شي د بزګرانو، سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او د کرنیزو محصولاتو د بازار په پراختیا کې مهم رول ولري. د کرنې او مالدارۍ دغه 15 ورځنی نندارتون په داسې مهال جوړیږي چې د کورنیو تولیداتو د ودې او د کرنیزو محصولاتو لپاره د نویو بازارونو موندل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهم بلل کیږي.